اسباب د لعنت سبحان الله دا ډیر زیات دي. باید مؤمن دا او پیژني د نه ځان وساتي. یو سبب دا غینه دا دی چې کوم انسان باندې لار لعنت وي الله رب العالمین په دمه لعنت کوي. دویم دا دی چې تغییر منار الارض، کوم انسانان چې هغه د ځمکې نښې بې ځایه کوي. عام طور د خلکو تر مابین د ځمکې نښې پرتې وي، معلومې وي دې ځای پورې فلاني ځمکه ده، دې ځای پورې د فلاني ده، دا حدودات په هغه معلوم شوي. دا چې څوک تغییروي دې باندې لعنت ویلی شوی دی. ذبح لغیر الله، د غیر الله په نوم باندې ذبح کول، دا هغه اسباب دي چې حدیث د بخاري کې ته اشاره شوې ده. لعن الله من لعن والده، الله رب العالمین هغه انسان باندې لعنت کوي چې پلار ور باندې وکړي. ولعن الله من ذبح لغیر الله، غیر الله د پاره چې ذبح څوک کوي. او دارنګه ولعن الله من آوى محدثا، دا به وروسته ان شاء الله ووایو چې کوم انسان مبتدعين ته ځای ورکوي نو هغه باندې لعنت کیږي. ولعن الله من غیر منار الارض، کوم انسان چې د ځمکې هغه علائم او نښې تغییروي او هغه بې ځایه کوي په دې باندې الله رب العالمین لعنت وایي. دا درې څلور اسباب د یو حدیث کې ذکر دي. څلورم زوارات القبور، کومې زنانه چې قبرونو زیارتونه کوي. نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي حدیث ترمذی کې راځي لعن زوارات القبور، قبرونو زیارت کوونکې زنانه چې هلته په ډول او سینګار ځي او هلته رواجونه کوي او داسې نور، دې باندې نبی صلی الله علیه وسلم لعنت کړی دی. پنځم مخکې اشاره وکړله لعن رسول الله صلی الله علیه وسلم آکل الربا، سود خوړونکي او د هغې کاتب او د هغې شاهد او داسې نور، دغه ټولو باندې الله رب العالمین لعنت کوي. شپږم المحل والمحلل له، حلاله چې څوک کوي، یو ښځه څوک طلاقه کي بل کس ورسره لږ ساعت دپاره نکاح وکړي او بیرته یې طلاقه کي، دې ته حلاله ویلی کېږي. نو چا دپاره چې حلاله کېږي او څوک یې کوي نو دې باندې نبي صلی الله علیه وسلم لعنت ویلی دی. دارنګه اووم سبب دام ذکر دی من اتخذ شیئا فیه الروح غرضا، څوک چې یو شی نښه وګرځوي، هدف وګرځوي چې هغه کې روح وي، یو زی روح سیز دی هغه باندې نښه زده کول کوي او بس ولیه، نو دې باندې لعنت شوی دی احادیثو کې. اتم سبب د لعنت دا دی چې کوم انسانان چې حیواناتو باندې داغ لګوي په مخ باندې، هغه یو اوسپنه ګرمه کړي او په مخ باندې ورته داغ لګوي حیوان ته جایز دی په نورو ځایونو، او په مخ باندې لګول دا حرام دي، دا ناروا دي. حدیث د مسلم کې راځي جابر رضی الله عنه فرمایي وان النبي صلی الله علیه وسلم مر علیه حمار، وی نبی صلی الله علیه وسلم باندې یو خر تیر شلو قد وسم فی وجهه، په مخ باندې وی هغه داغلی شوی و، داغ ورته ورکړی شوی و. نو نبی صلی الله علیه وسلم ویلی چې لعن الله الذي وسمه، الله دې په هغه چا لعنت وکړي چې دا کار یې کړی دی. نو مخ باندې حیوان ته داغ ورکول او انسان باندې خو داغ لګول دا حرام دي، دا هم سبب د لعنت دی. دارنګه لسم الواشمات والمستوشمات، کومې زنانه چې خالونه لګي یا خالونه طلب کوي، هغه مخکې حدیث ولوستلی شو. دارنګه کومې زنانه چې د ډول او سینګار دپاره د غاښونه تراشي او هغه برابري، د الله رب العالمین دا خلق او پیدایش دا تغییري، دې باندې لعنت ویلی شوی دی. لعن الله الواشمات والمستوشمات والمتنمسات والمتفلجات للحسن المغیرات خلق الله، الله خلق بدلی، دې غاښونو تراشلو باندې غاښونه تراشي را تراشي، دارنګه خالونه لګي او داسې نور، دې باندې نبی صلی الله علیه وسلم لعنت ویلی دی. یو لسم سبب احادیثو کې دا راغلی چې من احدث حدثا او آوى محدثا، چا چې مبتدعینو ته ځای ورکړلو، مبتدعینو ته یا بدعاتو ته ځای ورکوي نو دې باندې لعنت ویلی شوی دی. حدیث کې راځي نبی صلی الله علیه وسلم ویلی ومن احدث فيها حدثا او آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس اجمعين، چا چې وی د مدینه کې بدعاتو ته ځای ورکړلو او یا مبتدع ته په دې کې ځای ورکوي، او په دې باندې د الله لعنت وي، د ملائکو او د ټولو خلکو لعنت وي. دلته د حدثا نه مراد یا خو بدعات دی او یا ترې نه مراد فتنې دي، فتنو ته چې چا ځای ورکړلو یا بدعاتو ته ځای ورکړلو. دارنګه ظلم سبب د لعنت دی او تصویران جوړول دا سبب د لعنت دی. نبی صلی الله علیه وسلم په دې باندې لعنت ویلی دی. دارنګه سب الصحابه، صحابه کرامو ته کنځلې کول، امام طبرانی رحمه الله دا روایت نقل کړی دی من سب اصحابي فعليه لعنة الله والملائکة والناس اجمعین، چا چې زما ملګرو ته کنځلې وکړلې
ته بد رد وي لکه نن چې روافض او شیعګان وي نو په هغې باندې د الله لعنت وي. بعضې اهل علمو دې روایت ته حسن ویلی دی. نو دې د وجې نه صحابه کرامو ته چې څوک کنځلې کوي دې باندې لعنت وي. دارنګه الراشي والمرتشي کوم انسان چې رشوت ورکوي یا رشوت اخلي د پردي مال حاصلولو دپاره پردي حق حاصلولو دپاره رشوت ورکوي دې باندې نبی صلی الله علیه وسلم لعنت ویلی دی. لعن رسول الله صلی الله علیه وسلم الراشي والمرتشي. دارنګه شپاړسم مخکې د شرابو ذکر شو، په دې کې تقریبا کم لسو کسانو باندې نبی صلی الله علیه وسلم لعنت ویلی دی. څوک چې هغه زبیخي، څوک چې جوړی سکیه، هغه باری، او دارنګه د هغه ساقي، د هغه بایع، د هغه پیسې چې څوک خوري، مشتري او چا دپاره چې اخیستلی کېږي، دغه ټولو باندې نبی صلی الله علیه وسلم لعنت ویلی دی. دارنګه ولسم سبب احادیثو کې دا راځي چې من ادعا الی غیر ابیه، کوم انسان چې د خپل پلار نه غیر انسان ته خپل نسبت کوي، غیر انسان ځان ته پلار نیسي. حدیث مسند احمد کې راځي من ادعا الی غیر ابیه او تولی غیر موالیه رغبة عنهم فعليه لعنة الله والملائکة والناس اجمعین. کوم انسان چې د پلار نه بل چاته خپل نسبت کوي یا یو غلام دی هغه بغیر د خپلو بادارانو نه بل چاته نسبت کوي نو په دې باندې د الله رب العالمین لعنت وي. دارنګه اتلسم او نولسم سبب د لعنت د ناشنا اسباب دي چې ډیرو خلکو کې اوس موجود دي. الرجل یلبس لبسة المرأة، یو انسان سړی دی د ښځې جامې استعمالوي، او دارنګه والمرأة تلبس لبسة الرجل، او ښځه د هغه د سړي جامې اچوي، سړو په شان ته ځان برابروي، نو دې باندې لعنت